شم. بابا خیرت خدای څنګه ژاړې خیر خدای الله دې خیر کړي. ولې څه چل شوی بیا؟ وروره چل دا شوی چې سوهله جالۍ ګور راته په کور کې کونډه پاتې شوله. ماشومان یې راته پاتې شولو، بچې مې خپل پاتې شولو. زه څه وکړم؟ مانه لاره ورکه ده. خیر دی موږ به درسره مرسته وکړو. خیمه پکارئ، خوراک دې پکاري، کمبلې دې پکاري، موږ به درسره کومک وکړو. وروره زما ستا د کومک نه، زما ستاسو کومک نه ده پکار. زه مې خپل زوی غواړم، زه مې د خپلې کونډې ګور دپاره سوری غواړم. زه نه پوهېږم چې زه څه وکړم. بابا خیر ګوره هغه خو اصل لاړل که نه، پاتې چې څوک دي د دې غم وخوره، د دې غم وخوره. خیر دی چې څه دې پکار دي موږ ته وایه. تاسو به ماته چیشه راکوئ، تاسو به ماته چیشه راکوئ، تاسو ماته دا ووایئ. ګوره خیمه دې پکاري، کمبلې، جامې، خوراک چې څه دې پکاري موږ حاضر یو، موږ در مرسته کوو. زما دا یو شم زما دا یو شم نه ده پکار. د شنه اسمان لاندې به شپې وکړم، خو زه چې څه غواړم تاسو ماته هغه راکوئ. څه شی غواړې بابا؟ ته څه غواړې چې موږ وعده راسره کړې چې زه څه غواړم ته به هغه ماته پوره کړي، ماته به یې راکړي. زما د وسې چې څه وکړي، ما چې خپل ځوان جانصیب یې وناسه ورکړی دی. بابا چې څه زما د وسه کېږي زه حاضر یم چې ستا خدمت وکړم. وایه وکړه وعده راسره، دا وکړه وعده راسره چې زه څه غواړم. بس حاضر یم. وایه زه ګوره نه د خیمې وږی یم، نه د ډوډۍ وږی یم، نه د جایداد وږی یم. دا هر څه زما په کلي کې شته دی. بابا اخر غواړې څه دا خلک دې مې زه چې غواړم څه شی غواړې؟ زه چې غواړم زه په خپل کلي ولس کې سوله غواړم. زه د سولې وږی یم، د سولې. بابا سوله خو زما په وس کې نه ده. ولې ستا په وس کې نه ده؟ ما د وسه خو څه کېږي؟ ستا په وس کې شته دی. دا یو خبره مې واوره، که ته ما سره شي، بل را سره شي، بل را سره شي، او دغې خلکو ته ورشو چې دا څوک جنګ غواړي، ننوات یې ورته وکړو، لمن ورته وغوړو چې د خدای خاطر وکړه. که دا زما په څېر باندې دا ستا پلار شي، سبا د چادر ته ودرېږي، نو ته به څه وکړې؟ که زما د انګور غوندې ستا ښځه کونډه شي، نو څه به وکړې؟ زړه به دې پرې درد کوي که به یې نه کوي؟ والله بابا خبرې خو دې ښې دي، خو همدغه موقع ده، همدغه ځای ده، همدغه پرلتونه دي. بس ستا غوندې فریادي خلک چې ورته زولۍ وغواړئ نو خلک به یې واوري که نه. یوازې په زولۍ غوړولو باندې هم نه کېږي. هغوی ته دا فکر ورکوي، د خدای خاطر وکوي، دا فکر ورته ورکوي چې تا نن یو ماشوم یتیم که د سبق نه دي پاتې که، 10 کاله دې نور هم جګړه ته وګوت که. دا خو ده بابا، دا خو ده، خو هغې خلکو په غوږونو کې معلوم چې ایښي دي، نه اوري، نو څه وکړو؟ وروره که رښتیا درته ویم چې رښتیا تاسو وغواړئ سوله او امن راشي، خیر دی په دې دولت باندې هم غږ وکئ چې لنډغر دلې ټپلې ته واک پکې ورکړې، خو راځه خیر دی د سولې په خاطر، زما په خاطر هغه چا ته واک ورکړه چې درنه یې غواړي او درته وایي چې په دې خاطر در سره سوله کوم. نو زه خو به نه در په در کېږم که نه، په خپل وطن کې مسافر یم. وروره خدای دې زمونږ عرض واوري. نو خو بس دغه ځای و، تا دا خبرې وکړې، خدای دې وکړي چې دا خلک یې واوري. دا خلک به یې واوري، خو دوی دې ما سره شي، دا زما غږ دی هغه ځای ته ورسوي چې هغې خلکو ته ننواتې وکړو او ورته ووایي چې د خدای په خاطر که موږ مړه شو نو تاسو به حکومت په چا باندې کوئ؟ ځه دا ما نن مړ که، سبا زما کلي ته راشه ما مړ که، خو بیا حکومت په چا باندې کوې؟ او که د ځمکې وږی مې نو ځمکه مې در پاتې ده، هر څه مې درته پاتې، لاړم درنه، بیخي په دې